تاسو په سکرین باندې ونی له موږ سره افراسیاب خټک په سټوډیو کې وصل دی. افراسیاب خټک سے تعارف په اردو کې وایي چې محتاج نه دی او خو بهرحال د پښتنو پر سیاست، افغان سیاست په ادبیاتو باندې د پښتون سیاسي مبارزه کې نه عملاً برخه اخیستې ده، بلکې په علمي په لیکنو کې او اوس یو دوه کتاب هم تقریبا تیار کړي دي د افغانستان او پښتون کوېسچن باندې. هغه باندې به بیا وروسته یو ورځ بله ورځ پاډکاسټ کوو. خو خټک صاحب باندې نن له دې سره خبرې کوو او دې باندې ډېر کمو خلکو خبره کړې ده چې پښتون قبایلي ټولنه څه ده، هغه په خپل ماهیت کې څه ده او خپله پښتون قبایلي ټولنه څه ده یا افغانستان کې چې قبایلي ټولنه ده دې خپله د پښتنو دپاره خصوصا چې کله نوآبادیات راځي، ښکېلاګر راځي، هغو څنګه د پښتنو ضد استعمال کړې ده د قبایلي ټولنه یا د قبایلیت یا د قبایلي دا ټول نظام. نو خټک صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه، تاسو ته مبارکي وایم. د ویش فکر باندې کار کولو ډېر مهمه خبره وه، نو ښه ده چې تاسو ورپورې لاس پورې کړو. او تاسو به اکثره موږ ته ویلم که نه چې تاسو دغسې په کار دی چې چینل یې خلاصې کوي، خو بهرحال هغه وخت کې موږ غوږ نه ورته نیوئ. اوس چې حالات داسې سو نو موږ اوس عمل په وکړئ که نه. نو خټک صاحب پیل به هم له دې وکړو، بلکې تاسو وینئ او تاسو پاته سوي یئ په دې ټول سیاسي بهیر کې. هغه کې سوال دا دی چې آیا دا سوال پر ځای دی؟ ځینې خلک دا وایي چې د پښتنو چې کوم د قبایلي نظام دی دې تر پښتنو زیاته د پښتنو ضد قوتونه هغه په هر شکل کې وي هغو ته ګټه رسولې ده. عرض دا دی چې دا ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې زموږ ټولنه، زموږ معاشره یعنی د دې سوال ته جواب ضرورت لري، ډېره اړتیا لري. وجه دا ده چې دا قبایلي نظام یو اول په ټولې نړۍ کې و، د جرمنیان هم قبایل وو، جاپانیان هم قبایل وو او فرانس هم قبایل، ټول دنیا قبایلي وه. خو بیا هغوی د دې قبایلي فارمیشون نه یا قبایلي جوړښت نه راووتو او نورو جوړښتونو ته، ټولنیز جوړښتونو ته ننوتو. زموږ مشکل دا دی چې موږ 21مه صدۍ کې د دې نه راوتلو کوشش کوو لګیا یو. داسې دی. نو یا هغه کې انګریزي کې چې ورته وایي چې اوور ایکسټنشن که نه، چې زمان په لحاظ سره ډېر اوږد شوی دی قبایلي ژوند زموږ په ټولنه کې. نو د هغې خپل اغېزې تاثیرات دي. قبایلي چې کوم نظام و زموږ چې هغې کې د هغې نړیلید، د هغې کلتوري چې کوم چوکاټ دی هغه پښتونولي ده. دا د مډرنټي یا د جدید وخت نه مخکې خبره ده، نظام دی. دا موږ کولی شو چې په شا داسې ورته وګورو، دا حتی د آریاګانو د ځینې خبرو سره یې هم موږ تړلی شو، یعنې یو قسم ته په ډېر قدیم وخت سره د ارتباط شته. خو مشکل دا ده لکه چې ما عرض وکړو چې قبایلي نظام ته اوږد شو، نو دې باره کې اوس داسې رویې ځینې خلک وایي چې دا ټول خراب دی او خراب و او که نه څومره زر چې تر خلاص شو دا به ښه وي، او ځینې خلک وایي چې نه دا خو ډېر مقدس او ډېر سپېڅلی شی دی او دې ته چې ګوتې ورنه وړئ که نه. نو دا رویې دا ټولې دواړه رویې چې دې کې تاسو په کومه غاړه کې ولاړ تاسو څه وایاست؟ چې مثال زه داسې عرض کوم چې باید چې مونږ دې ته تاریخي سیاق و سباق کې وګورو. دا نظام چې د هغه وخت راغی، یعنی زما په اند چې د دې یعنی چې د دې چې کوم ډانچه ده یا د دې چې د قبایلي نظام خو سوپر سټرکچر دی که نه، بالایي ډانچه ده، او د دې چې کوم سټرکچر دی هغه کمیونل سیستم و چې کله ملکیت چې و هغه انفرادي شوی نه و. نو د هغې معاشرې یو قسم ته بیا که زمونږ د پښتونولۍ یا د جرګې د خبره راواخلئ، دا هم کمیون ولا نه، خو شاید چې زموږ ټولنې راوتلې وي، خو بیا هم یو کلاسیک قبایلي دور نمایندګي کوله دی. نو لہذا هغه فارمیشن چې ورو ختم شو، نو دا بالایي ډانچه چې دا بیا اضافي ده، زیاتي ده، دا بیا دې مونږ نشي پاتې کېدی. زموږ ټولنه کې پاتې شوه. ولې؟ زما په خیال کې په دې وجه پاتې شوه چې یو خو دا و چې مونږ د نوي جدید زمانې دولت یا سټیټ یا ریاست جوړولو ته آمادګي نه لرله، ځکه چې مونږ یو خو خټک صاحب ځکه مداخله کوم آمادګي نه لرله چې آمادګۍ ته پرېښودل نه سو. دواړه خبرې وې. داسې دی که نه
چې آمادګي مو په دې لرله چې په دې معنی چې یعنی مونږه د نیم پښتونخوا چې وا دا خو د چې کوم ډیوران نه شرق ته سیمه ده دا خو انګریزانو اشغال کړه او کالونیل استعماري ولکه کې پاتې شو. افغانستان کې دننه مستقل او افغانستان منتها هغه حکومت چې دورانی امپراتوري چې وا هغه چې شمال نه د روسي امپراتوري راغله او جنوب نه انګریز امپراتوري راغله د منځ کې گیر شو او د سره بیا خپل افغانستان کې دننه ټیکس نورې خبرې نه وي چې د سټیټ یا ریاست چلولې وي. نو هغه تک دا ورنشو چې موږ صنعتي انقلاب نه پاتې شو. صنعت چې دی هغه ټولنې د مخکې نورې ټولنې نړۍ کې چې دی دا صنعت بدلی کړی دی. صنعت سره به ساينس راغلی دی او یعنی علمي یا ساينسي نړۍ لید راغلی دی. زموږ ټولنه دی نه بچو. تاسو سویما غنی خان تقریبا ما کتو چې د هندستان په چې کومه هندستان کې اسمبلی وا د ګډ هندستان کې چې انګریزان دلته هغه د اسمبلی غړي او زموږ د پښتونخوا په نمائندګۍ نو هغه الته کې درې خبرې غوښتنې کړې دي چې یو دا چې موږ صنعت غواړو انډستری، دویم دا چې موږ دیموکراسي غواړو، دریم دا چې موږ تعلیم یا معرف غواړو. دا ننم دا تاسو ګورئ هغه په دا خبرې په 19 یعنی شپږ سلبې کې کړې دي او ننم دا زموږ غوښتنې دي ځکه چې ننم حالت زموږ بدل شوی نه دی. نو د استعماري دباو یا استعماري موجودګي او ورسره بیا زموږ ټولنه کې خپل هم د خوځښت نو انګريزانو کوشش وکړي چې دا قبایلی نظام وګت شي. نو هغه کې تاسو خیال کړئ مونږه دنیا نه بالکل یعنی ایسولیټ کو انزوا ته یعنی هیڅ ولې دا غوښتل خټک سي چې دغه نظام چې دی دا اوښ سي هغه ته خو اواره کوله کنه اواره ته بده کوله چې تاسو ګورئ چې هغه خپل یعنی موټر کې ناستو یا په جاز کې ناستو او موږ په یو گاډي کې ناستو نو هغه ته خبره کوله ځکه چې په موږ باندې غلبه شو هغه یقیني کېدې شو او موږ باندې دا غلبه ځکه کوله چې زموږ جغرافیه داسې وه چې دوی غوښتل چې دلته کې یعنی زموږ د خلک چې دی پسمانده وساتي او بیا د جهاد ته تیار کی او چې کله شوروي اتحاد کې یعنی سوشلیزم راغلی نو د هغه د مقابله لپاره دی غوښتل چې زموږ د سیمه چې دا تیار کی او هغه لپاره هغه ډیر وګړه تیاری کړې و. یعنی چرچل چې هغه خصوصا د لپاره ډیر کار کړو او چې یعنی زموږ د ټولنه اوس خو چې ګورم دا کشمیر ته چې په 1943 کې زموږ خلک لګلیو دا هم انګريزان لدلته ځکه چې جنرال ګریشي دلته کمانډر چیف کنینګم زموږ گورنر کنه او نور انګريزان دلته وو په ریاستي نظام کې. نو دا هغه غوښتل چې پښتانه د بین الاقوامي جهاد ته تیار کی ځکه چې هغه سبا ته د کوم 1980 کې به جهاد راغی هغه ته هغه مخکنه آمادګي شروع کړي او د پاکستان د لپاره جوړ کړي یعنی مزه کوم باندې د ریاست لپاره جوړ کړي. مطلب تاسو وایي چې انګريزانو یا سي چې کوم د پښتنو یو قبایلی نظام دی او لاغه سره د مذهب یا د اسلام خپل بڼه د تړلو دا د دې یو کمبینیشن جوړ کړي چې دا واره خړل یعنی دا یو ش کمبینیشن دی ټرایبلیزم او مذهب قبایلیت او مذهب دا یو ډډلی یعنی داسې مرګونه غوندي کمبینیشن دی او غوته ضرورت مطلق داسې دا چې دوی پاکستان جوړېدو کې د پورا کومک وکړو او چې پاکستان جوړ شو نو دستی پاکستان په سیټو سنټو کې شامل شو. 1950 کې چې کوم معاهده وشوي د امریکا او برتانیې سره ورسره د پاکستان او نور ملکونو شامل شو نو دوی په افغانستان باندې کوشش وکړو. دا اوس چې افیکټ خبرې کیږي دا افیکټ باندې کار روانو هغه وخت نه دویم نړیوال جګړې نه پس او اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان په دې حق کې نو هغه ورته وی چې مونږه ټول عمر یعنی یو مثبت غیر جانبداري په دویم اول نړیوال جنگ کې دویم نړیوال جنگ کې مونږ ساتلې ده او اوس هم ساتو. نو تاسو سره هغه وی چې مونږ د کمونیزم مخالف یو او تاسو سره به دوستي کوو غرته وي مګر فوجي معاهدو کې نه شاملې هغه وسه وکړي. یو اول دا وکړو چې 1950 کلونو کې وي چې پاکستان او افغانستان منځ کې کنفدریشن پکار دی د شمالي خطرې خلاف. دا یعنی امریکای برتانیې د پرېر لابي وکړه. دا پاکستان سفیر په کابل کې اسلم خټک نو هغه ډیر کوشش وکړو په افغانستان د ته تیار نشو. افغانستان ورته چې مونږه د هغه خلاف یو تاسو سره دوستی کوو مګر په فوجي معاهدو کې شامل یو. تر 1980 پورې دوی دا کار وکړو دا سلسله وکړه. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دورو ته دعوت کړو
سردار محمد داود خان لاړو راغلو مګر هغه تیار نشو. نو بیا غد فیصله وکړه چې پاکستان فوج چې هغه سره ډیر نږدې ارتباط لرلو، نو هغه چې دا به مضبوط کو چې دا په افغانستان غلبه وکړي. به د پاکستان د فوج د غلبې لاندې د افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه چې دا دینه به مغرب استفاده وکړي، لکه اوس چې کوي، لکه چې تاسو ولیدل چې د جهادونو کې او تاسو اوس ولیدل چې دوحه معاهده کې بیا طالبان راوستل. نو دا ټوله هغه لوبه ده. او دا چې ریچارډ هالبروک په 2009 کې اسلام آباد ته راغلو او وی چې زه اف پیک ته د امریکای نماینده یم، نو اخبار والو ورته وی چې اف پیک نو ملک خوشتنه هغه به او ملک خونښت په انګریزي کې وی چې but this is one operation theater. یو میدان دی. خو دې کې اوس خټک سي سوال یو بل دا دی چې کداغه قبایلی ټولنه چې موږ یا تاسو وایست چې دا ډېر اوږده سو، موږ وینو چې اوږده سو، لا موږ پښتانه له یو سنتي دوره څخه راپریسو او خو خپل په پښتنو کې یو خداوی چې دا کالونیل یا څوک غواړي چې پښتانه دغه کې قبضه کې او پښتانه ډېر په اسانه باندې منیپولیټ کې یا استعمال کې، خو خپل په پښتنو کې ځننه یا خو افغانستان د یو ریاست په شکل کې موجود وو یا دلته د پاکستان کې چې کومې پښتنې سیمې اوس شامل دي، داسې خوځښتونه نه وو چې هغه شعورن دا کوشش کړی وي چې په یو بڼه نه بڼه کې په یو شکل نه شکل کې دغه قبایلی نظام د اوږدېدو مخه ونیسي، دا رالنډ کړي. په دې درته خبره کوم، خو اول درته دا وایم چې موږ چې قبایلی نظام باره کې دا تجزیه کوو چې دا موږ 2000 کې ناست یو، نو ویل شو چې قبایلی نظام وروسته پاتې نظام دی. مګر که ډېر پخوا وګورو نو دا قبایلی نظام هغه نظام و چې د په حکومت مونږه د لوی امپراتوریو مقابله کړې وه. دلته سکندر اعظم راغلی دی، دلته چنګیز راغلی دی، دلته تیمور راغلی دی، دلته بابر راغلی دی، دلته اورنګ راغلی دی، دلته فرنګ راغلی دی. دو ټولو نه چې مونږه باقي پاتې شوي وو د ملت په توګه، نو هغه دغه قبایلی نظام و چې دی په مونږه کې د ریاست شکل اختیار کړی و. او اوس هم کنه افغانستان کې لویه جرګه تر اوسه پورې یادېږي، مګر دا قبایلی نظام و چې مونږه خپل هویت ساتلی او مقابله مو کړې وه امپراتوریو سره، هغې نه مو ځان ژغورلی چې هغې مو هضم نه کړي. نو دا هسې وایم چې دی هغه مثبت اړخ هم دا دی. خو بیا دا ده چې وروستو پاتې والي خبرې هم خپل ځای باندې صحیح دي. تاسو چې دا نوزاد خبرې وکړه، تاسو که تاریخ ته وګورئ نو پښتنو کې لر افغان او بر افغان خبره کیږي، او خصوصا د ډیورنډ کرښه چې راغله د هغې نه پس د لر او بر افغان خبره شوې ده اکثر. نو دې کې تاسو وګورئ د امپراتوریو جوړولو کار چې دی دا بر افغان کړی دی. که هغه په یعنی هند کې امپراتوري جوړولو، که هغه په ایران کې امپراتوري جوړولو، که هغه په افغانستان کې امپراتوري جوړولو، تاسو که وګورئ فهرست وګورئ د امپراتورانو دا ټول بر افغان دی. او بیا دې سره وګورئ چې د ولسي ملي نهضتونو تحریکونو خوځښتونو ولسي خوځښتونو سلسله ده، هغه بیا لر افغان کړی ده. چې دې کې تاسو وګورئ پیر روخان روخانیان د 14مې پیړۍ، دې کې وګورئ خوشحال خان دریا خان احمد خان 19مې پیړۍ چې افغان نیشنلزم یعنی یو قسم ته بانی ګڼل کېږي خوشحال خان خټک. بیا درېیمه چې مثلا باچا خان خدای خدمتګار دی، خان شهید دی، دا هغه ملګري دي، دا نوزتونه چې دا بیا لر افغان کې ټول راغلي دي. نو دا شاید چې تاریخي شرایط تاریخي حالات دي. دا ډېره مهمه نکته تاسو وکړه او دا به ما خیال ډېره نوې خبره وي چې نهضتونه چې دي هغه په یو غاړه کې دي او امپراتوري په بله کې دي. همدغه کلر تاسو رڼا په واچوئ چې د دې وجه څه ده چې یو ځای کې امپراتوري جوړي، بل ځای کې بیا خوځښتونه دي، غورځنګونه دي، نهضتونه دي، سیاسي مبارزه ده. ما از کولو چې دې کې تاریخي حالات چې دي د دواړو سیمو هغې کې فرق و. یعنی افغانستان آزاد افغانستان چې دی دا یو قسم ته د مرکزي ایشیا سره ډېر نږدې و. مرکزي ایشیا کې چې دی هغه بادشاهي امپراتورۍ مقابلې په فارس کې او په مرکزي ایشیا کې او په کنه په دې سیمه کې نو دوی هغې سیالۍ کې امپراتورۍ جوړولو په سیالۍ کې شامل شوي دي. او دلته کې د ښکته علاقه چې وه دې کې دا وه چې دا بیا هند سره جنوبي ایشیا سره ډېره تړلې وه. تاسو فکر وکړئ چې دا انګریز خو بیا ریل ګاډی جوړ کړو، خو انګریز نه مخکې شیر شاه سوري د کلکتې نه پېښور ته سړک جوړ کړی و، د چې ورته ګرینډ ټرنک روډ وایي، جي ټي روډ.
دا سړک شیرشاه سوري جوړ کړو او تاسو ګوري پېښور ویلي چې دا پېښور وادي چې دا هغه ته یعنی دغه سړک هم راتلو د شیرشاه سوري والا هغه ته د انګريز چې ټرین جوړ کړ ریل گاډي جوړ کړ هغه هم راتلو د سره د خیبر دروا د سره د مثلا مومندو درې وی باجوړ درې وی د چترال دورې وی شمال کې دا هم پېښور ویلي تر رسیدي نو تاسو ګوري چې د څه تړلې علاقه و چې بر افغان کې دومره هغه بیرونی ارتباط دومره پراخ نو لکه څنګه چې کوز افغان لر افغان او دې کې خټک سي یو بل تاسو د پېښور ناوی یا وادي خبره وکړه او پېښور وادي کې چې موږ مثال تشریح کوو چې پېښور دی مردان دی نوخار دی مردا خپل پیښ 400 ده دا ټول دي که موږ د پښتنو اسی وګورو که بیا لاړ شو جنوبي پښتونخوا ته بیا قبایلي سیمو ته لاړ شو بیا خپل خیبر پښتونخوا ته بیا افغانستان دی مقابلتاً د پېښور وادي کې چې دی هغه د قبایلیت موجود دی خو شدت یې کم دی دا فرق ولې دی ارزاده چې پېښور وادي خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو دا پېښور ډېر زوړ ښار دی دا پښتنو ښارونو کې تر ټولو قدیم ښار پېښور دی دا د یعنی د کوشانیانو دورې ته دا غیر رسي موجود رسي وړو کې شکل کې خو نو دا د یعنی که تاسو ورته وګورئ د چې کله د شهر ریشم یا د چین نه بچي اروپا ته خلک تلل سړکونه پېښور هغه سره وصلو کیسه خانه ته خو اسه کیسه خانه نه ده کنه دا خو دا کیسه خو دا لری ځایونه راغلي دي هغه سابقه ځان ته بیا چې کله انګريز راغلو نو دا د سیمه وا چې دې کې پښتونخوا نور ټول غرونه دي شمال کې غرونه دي جنوب کې غرونه دي یعنی دې پتا کنه تاسو ته معلومه ده چې سلیمان غر دې خطا بلې غاړې ته دلته همالیا امر رسیدلې دي هندوکوش امر نه وته نور لوړ غرونه دي نو دې په دې غرونو کې یوازې اواره علاقه چې هغه پېښور ویلي ده چې هغه کې زراعت د زراعت ته بیا د انګريزانو وخت کې دا د وګکولو نظام شروع شو چې کوم سیندونه پېښور ویلي ته راغلي دي د پنځګوړې سیند د سوات سیند د کابل سیند نو دې سیندونه یعنی خړوبولو زمکو خړوبولو ته بندوبست شو ډیمونه بندونه جوړېدل شروع شو نو دې سره پېښور وادي ډیره مخکې لاړه نو هغه خو یو قسم ته د قبایلیت نه راوته دویمه خبره ده چې پېښور آبادی کې ډیر آبادکارم ډیر زیاتو دا تر 1915 کلونو پورې زمایات شي زه پېښور ته راغلم د پېښور بازار ژبه پښتو نه و پېښور بازار ژبه انتکو و ځکه چې دلته کې کشمیریان شته دلته کې فرض کړه د سکانو لخر راغلی او د انګريز لخر راغلی او هغه سره هر لخر سره وو خدمت کوونکي خلک براتلل هغه به د خارونه چاپیره بشته شول پېښور کې نه چاپیره د ډیر خلک نو دا ټول خبره داسې چې پېښور وادي اوس البته پېښور چې د هغه پښتانه یا پښتو ژبې ډیر لوی تعداد کې راغلي دي خو په خوا د سينو نو د کې سماجی حالات او کلتوري حالات لږ د نور پښتونخوا مختلف شو ځکه خټک صاحب لکه تاسو وایي چې پېښور وادي څومره ده هغه مطلب مقابلتاً د شهریت خواته تللې ده اربنایزیشن خواته تللې ده او قبل شای وی چې دوی په دې چې کوم نظامونه دي سیستم لکه مخکې انګريزانو واک اختیار او بیا لاغه وروسته پاکستان جوړ شوی دی په سیستم کې یا په دې نظامونو کې د دوی سټیکس یا ونډه یا برخه هم زیاته ده دایم یو اړخ دی کنه بيخي دغه اړخ دی ما یعنی بیا مخکې بل هته ما چې کتاب ذهن کې بي بیا د مقاومت باندې مخکې خبره کول نو ما ذهن کې چې دا خبره تاسو کومه چې په خبر مغول وخت کې یو قسم ته یو اقتدار مرکزو یعنی دلته یو گورنر یا والی بناستو د مغولو یعنی خوشحال خان خټک چې نو دلته امیر خان دلته وکنه نو هغه ورته بدره د ملي خوشحال خپل شیرونو کې نو دغه څه تاسو ګورئ بیا انګريزانو هم دا سبق هغه د انګريزانو چې د خان بدري کتابونه ور کړی دي ټول نه زیات خان بدران چې دا په پېښور ویلي ټول نه زیات مغول هم کتابونه ور کړیو بیا چې پاکستان جوړ شو نو دوی دغه پالیسی مخکې بوتله یعنی دا د هندوانو سکانو جدادونه چې پاتیو د مسلم لیگ په دې جوړ کړو چې دغه چې کوم بنفوذي کورنۍ وي غټي کورنۍ وي هغه ته دا ورکو د داسنه چې صرف پېښور ویلي کې کړي د ټولو صوبه کې ور کړي خو دلته کې شهري مرکزونه په پېښور ویلي کې زیاتو نور صوبې په نسبت باندې
جنوب کې فرض کړه بس کوهاټ بنو ډیر اسماعیل خان درې خاورونه وو نور خاورونه خو نو کړ دلته خو دا و چې سوابۍ 400 نو قار پیښور دا یعنی شاوخوا علاقې نو دلته لږ مراکز ډیرو او د هندوانو سکانو آبادي هم دلته زیاته وه نو دا جایدادونه نو پاکستان هم دغه پالیسي جاري ساتلې ده او هغې زه اوس هم سړی کتی شي. یعنی تاسو لکه پاکستان کې چې موږ خبره کوو قبایلي نظام تاسو به عملاً دغه دی خو تاریخي پس منظر یا د دې څېړنیز اړخونو ته راغو موږ تاسو چې چیرې وینو پاکستان کې چېرته هم مطلب د بشري حقوقو لپاره یا پښتون نېشنلزم دپاره چې چېرته هم یو جلسه جلوس مظاهره تحریک شروع کېږي همیشه موږ لیدلی دي چې ریاست چې دی هغه قبایلي نظام اکټیویټ کی فعال کی دا یعنی تاسو په خیال باندې د دې نهضتونو د دې غورځنګونو د دې تحریکونو په کم اثر کولو کې یا د هغو مخ ته خنډ درولو کې دا څومره مؤثره آله ده یا هتیار دی چې استعمال شوی دی او وسله ده؟ زما په خیال کې چې موږ په تجزیه کې دا احتیاط پکار دی چې دواړه اړخونه پکار دي. پېښور ویلي کې یو اشرافیه وه نوابي وه نوابانو خانانو چې هغوی مغولو سره هم کولیبوریشن یا ملګرتیا کړې وه انګریز سره هم کړې وه اوس پاکستان حاکمانو سره هم کوي خو یو طرف ته بیا ولسونه دي خلک دي هغه ولسونه بیا بدله خبره ده او بیا دا باید هېره نه کړو چې د پښتون د جدید پښتون نیشنلزم چې دی یا ملیګرایي چې ده دا زیږېدل هم بیا پېښور ویلي کې ده که هغه انجمن اصلاح افاغې نه ده چې اول د اپریل 1921 کې بنیاد پرېوته دی یا خدایي خدمتګاري ده چې 1929 کې بنیاد پرېوته دی یا ځوان پښتون دی چې لکه د ځوان ترک د امان الله خان ځوان افغان دلته کې ځوان پښتون دا هم پېښور ویلي کې نو پېښور ویلي دغه کنټریبیوشن یا برخه هم کړې ده خو دا ده چې اشرافیه چې وه یا واکداره طبقې چې وي هغې کې بیا د حاکمو چې کوم استعماري حاکمانو هغې سره یو قسم ته نږدېوالی یا د هغې سره کار کولو رجحان هم زیات و چې هغه نن هم ښکاري پاکستان کې. خو هغه کې خټک صاحب ما دا سوال صرف په پېښور وادي دپاره په کنټیکسټ یعنی په پس منظر یا د کنټیکسټ کې نه وکړي بلکې په مجموع کې په ټول پاکستان کې چیرې چیرې پښتانه آباد دي په هغو کې دغه قبایلي نظام چې دی دا د ریاست دپاره یو ډېر اسانه دغه ښکاري چې چېرته یو تحریک وهل وي یا دغه کول وي یعنی تاسو د دې خبرې سره څومره اتفاق کوئ چې هغه لږ اساني پیدا کړي دي یا د تحریکونو دپاره مشکل پیدا کړي؟ داسې دی چې یو خو قبایلي نظام کې دا هغه دی مشکل دی چې هغه ډېر زر مخالف پکې یو یعنی په دې مربوطو کې د اخره پورې دا رواجو یو تور ګوند بل سپین ګوند یو ته به تور ګوند وي یعنی هغه زی خیل ولا خبره هم نه وه تور ګوند سپین ګوند او دواړه بلاندې به یو بل ته دا تر اوس د 1900 انتخاباتو کې د تور ګوند سپین ګوند خبره وه نو دا قسم ته خبرې پکې جوړول اسانه سپین ګوند څه خلکو ذهن کې به سوال پیدا کړي دا د هغلته کې مقامي د قبیلو چې کومې څانګې وي هغې یو قسم ته ډلې جوړې کړې وي ډلې خو داسې ډلې وي چې بیرغ به هم و که نه سپین ګوند تور ګوند نو دا د قبایلي جوړښت خبره مو کوله که نه نو دې کې دا وه چې یو قسم ته هر قبایلي لښکر ته یا تحریک ته یا مشر ته که هغه خوشحال خان خټک و که هغه بل و هغه ته مخالف پیدا کول اسانه خبره وه ځکه چې بل مخالف فریق به په همدې قبیلو کې و او دا مغول هم دې نه ډېره فایده اوچته کړې ده انګریز هم اوچته کړې ده تاسو وګورئ دا د خیبر کې چې اوس دا دوی د پاکستان د استخباراتو یا جاسوسي ادارو چې دغه جوړولو دا جنگي ډلې جوړولې نو تاسو وګورئ یو یې پیر راوستو یو یې ملا صاحب راوستو هغې منځ کې شخړه جوړه کړه نو بیا پیر هم اوچت کړو لرې وکړو ملا صاحب هم اوچت کړو هغې چې کوم پلویان وی خو نور پلویان خو دومره پوه نه وکړه هغې چې ټوپکې ورکړې هغه یو بل ته لاندې وتو که نه نو هغه بیا چې لاندې وتو بیا داسې لاندې به وتل هغه د غني خان یو نظم دی چې ګډو رځي په شا ګډو رځي په شا چې بل ته ولګوي شا نو موږ ورته چې غني خان دا څه مطلب دی هغه چې دا خو هغه پښتنو کې چې ځنې پسماندګۍ علاقو کې کوم هغه دی چې
ګډ ته وایي چې لاس داسې ونیسئ که نه نو هغه در باندې حمله کوي نو بهتر تر لاس لرې که هغه به دیوال سره خپله لګیایي خو یو ځل ته چې اشتعال کې راولې نو دا دې نه یعنې یو قسم ته فایدې اوچتې کړې شوي دي هر استعمار یا هر چې کوم پښتنو باندې غلبه یا ګېډه اچوونکي قوتونه دي نو هغې همیشه د پښتنو د کمزورۍ نه فایده اوچته کړې ده. اوس دې کې خټک صاحب سوال دا دی چې خپله اوس چې موږ تاسو خبرې کوو یعنې نن په پښتنو کې که هغه په افغانستان کې دي که دلته قبایلي نظام باید خلک تقویه کړي ویې مني اتفاق ورسره وکړي که نه دا اوس غیر ضروري دي له دې راوتل پکار دي. ګوره چې دې چې کوم پښتنو ته یا افغانانو ته کوم تاوان چې رسولی دی هغه دا دی یو خو دا ده چې زمونږ ښځې چې دي یعنې هغه چې دا نوي ژوند ته رانغلی شوې او زموږ سړي دې تیار نه شو چې ښځې دې په سیاسي ژوند کې اقتصادي ژوند کې شامل شي نو هغې کې یو غټه خبره دا وه ځکه چې قبایلي ژوند کې بیا یو داسې مرحله راغله چې مثلا بیا چې جګړه کېږي په زر زن زمین که نه دا قسم ته فارمولې راغلې نو چې هغې کې ښځې هغه یو ښځې ډي هیومنایز کړی هغې انساني حیثیت هغه ته یعنې هغې نه انکار او نو دا یو دا خبره دویمه خبره دا ده چې زمونږ ژبه یعنی زمونږ ټولو نه ښه ادب چې هغه اوسه پورې هغه د ولسي ادب دی یعنی فوک لیټریچر هغه چې کوم سینه په سینه راغلی دی مثلا زمونږ ټپه ډېره زبردسته یعنی زبردست ژنر دی یا صنف دی د ادب مګر دا خو په سلو زرګونو کالو کې دې نه بغیر نور زیات لاسته راوړنې لرلی که نه یعنی چې فلسفیانه لیکنې نه لرو یا داسې نور هغې وجه ده چې زموږ ژبه چې وه ډېره موده مونږ ژبه لیکله نه دا شفاهي وه اورل زباني خبرې به مونږ کولې نو دې کې ولسي ادب هم کامیاب و دې کې مثلا متلونه هم کامیاب و جرګمار خلک چې دا رواج به په قبیلې کې یو دوه درې جرګمار وو هغې به د رواج هغه یاد کړي نور داسې لیکلی مواد نه و نو دا نه لیکلي خبرې هم ډېر لوی تاوان خبرې وي نو موږ ځکه زه اکثر د خپلو ځوانانو ته وایم چې کتابونه ووایئ تاسو صرف خپله کتابونه مه وایئ بلکې دا تېر 400-500 کاله چې کتابونه نه دي ویلي د هغې تلافي به هم کوئ. دا ډېره مهمه نکته ده. خټک صاحب اوس دې ته راځو چې اوس چې موږ خبرې کوو خلک تاسو ګوري یا موږ اوري ویني سوال دا دی چې د دې حل لار څه ده ځکه چې یعنې له قبایلیته ځه یا قبایلیزم څخه یا د دې د راوتلو خیر یو داسې فارموله به نه وي لکه سمدستي خو داسې څه شیان دي چې هغه کېدلی سي په لویه کچه هم او په انفرادي او اجتماعي او سیاسي چې کله دې څخه ځان خلاصول وي نو په څه طریقه داسې دی چې کلاسیک صنعتي انقلاب نه خو مونږ پاتې شوي وو هغه خو اوس د هغې دور تېر شوی دی خو دومره دا چې اوس خو شروع کوو به اصل شی د وقت تعلیم دی معارف دی ټولو نه لوی قوت چې دی او هغه په 1921 کې زمونږ مشران چې وو هغې دا خبره شروع کړې وه باچا خان او خان شهید او د هغې ملګرو دا کوشش کولو چې مونږ لیک لوست ته بوځي او حتی زمونږ دیني خلکو کې دیني مدرسې ویلې وې خو هغې کې هم ښه خلک وو یعنې دا فضل محمود مخفي چې دی مولانا فضل محمود مخفي چې و دی خو یعنې دیني مدرسو نه سبق ویلی و خو دی داسې کلک ملیګرا ایډیالوګ و یا مفکر و یعنې باچا خان د خپل کتاب کې لیکلی دي چې هغه نه ځینې خبرې ما هم زده کړي دي هغه داسې پوه سړی و. غني خان مونږ ته وایي چې په اتمانزو کې چې مدرسه جوړه شوه لومبي ځل په اپریل 1920 کې نو هغه وایي چې مونږ ورته راغلو سبق مو وی نو هغه وایي چې د مخفي صاحب یو شعر به مونږ نظم به وی نو هغه ټول نظم په اوږد دی خو هغې یو بند تاسو زه وایم چې تاسو فکر وکړئ چې داسې خلک وو چې خدایه داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاز به هم وي او لکه باز به په هوا شي په تراخو اوبو به سم وي او ریل به هم زمونږ پیدا شي تار به هم په هر قدم وي او زه به خپل جرنیل پسې یم په دشمن به داو کول وي نو تاسو ګورئ که نه دی ریاست پوره نقشه نه وي نو تعلیم چې دی ټول نه لوی شی دا دی خو اوس نن سبا بیا تعلیم سره دا نوې خبرې راغلي دي آی ټي راغله او ورسره مصنوعي ځیرکتیا نو خټک صاحب ډېره مننه مجلس خدا اوږد دی خو بهرحال هغه وخت هم دومره و نو تاسو تل
مینه کړې ده. ستاسو ډېره ډېره مننه. سروغ اوسئ، خوشحاله اوسئ او د وخت راکولو یو جهان مننه. تاسو بریالي اوسئ. ډېر تشکر. تاسو نه مننه.